علم غوره دی که مال غوره دی؟ علی رضی الله تعالی عنہ نه یو کس تپوس وکړو ای علي امیر المؤمنین علم غوره دی او که مال دولت غوره دی؟ علی رضی الله تعالی عنہ ورته وایي وسړیا علم غوره دی مال نه دی غوره. علم غوره دی مال نه دی غوره. سړی وایي والی علم غوره دی پس وجه مال غوره نه دی نو پس وجه. علي خو ډېر علي و نو صحیح شوه. هغه ورته وی مال ځکه غوره نه دی چې مال دولت الله قارون له ورکړی فرعون له ورکړی و. علم الله پاک انبیا علیه السلام له ورکړی دی نو علم غوره شو. ښه دویم دا چې علم د دولت حفاظت د مال حفاظت انسان کوي او علم حفاظت انسان نه کوي بلکې علم د انسان حفاظت کوي. صحیح شو. د علم ځکه غوره دی. بل دا چې دولت من سړي د مالدار سړي دشمنان ډېر وي. دشمنان ډېر وي که نه او د عالم سړي دوستان ډېر وي. دا علم بهتر دی. بل دا چې دولت په خرج کولو باندې کمیږي او علم په خرج کولو باندې زیاتیږي کمیږي نه. علم چې څومره خرج کوي که نه دا به زیاتیږي. بل دا چې دولت من بخیل وي او عالم سخي وي. دولت من بخیل وي او عالم سخي دی کې بخل نه راځي. او بل دا چې دولت غل تختول شي او علم څوک تختول نشي. علم څوک نشي تختولی. بل دا چې په دولت باندې غرور پیدا کی تکبر پیدا کی او په علم سره عاجزي انسان کې پیدا کی. صحیح شو. دا سوجودي علم غوره دی. دولت او ځکه قرآن کریم کې الله پاک خپل نبي ته و زما نبي ای زما نبي قل رب زدنی علما. او زما نبي دا دعا غواړه چې زما علم زیات کړي. او علم څومره بهتر شی دی. دوه بزرګان یو علم لاړ رونه وندیو او یو پیری او عبادت ته ودرېد. یو لاړ علم حاصله او یو 8 کاله 10 کاله 12 کاله پس راغی ارور ته کېناست وی تاسې چلو کو. هغه وی ما ته چې تللی نو ما عبادت شروع کړی دی او دغه عبادت کې مصروف یم. هغه ته تاسې چلو کو ما خو علم وکړو. وی علم مې وکړو. ارور ورته وی ښه وی تا عبادت څومره وکړو څه نقصان درنه شوی دی؟ وی سره نقصان رانه نه دی شوی. البته یو نقصان رانه شوی دی. وی څه نقصان شوی دی؟ وی یو منګکورې دلته ګرځېده هغه رانه مړ شوی دی او چې هغه مړ شوی دی نو د هغې د وجې نه یعنې څه چل شوی دی د هغې د وجې نه وي هغه منګکورې مې راغستی دی او په دې پګړۍ کې مې ایښودی دی او اوس پکې م هغه مبارک صاحب پروت دی وي. نو دغه یو ګناه رانه شوی دی. نو هغه ورور ورته وی ظالمه تا چې څومره مونځونه د دې منګکورې د ایښودو نه وروستو کړي دي یو مونځ دی نه دی شي. نو دا د علم او د یعنی د جاهل او د عابد دا مسله د رونو. علم ښه شی دی. خپل بچي په خپل ځان یعنی ترس وکړئ او قرآن او سنت یاد کړئ او نورو ته یې وښایئ. دا یو توښه ده. دا تاسو سر قیامت ته ځي. الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.